قدرمن هیوادوالو دا ویډیو ډیر مهم دی چې په دواړو ملي ژبو دی، دري او پښتو باندې، او خصوصا هغه کسانو ته چې د کاناډا د نوې ویزې پرون اعلان شوې چې د افغان ښځو لپاره چې په خطر کې دي او د نظامیانو لپاره. کوم نظامیان او کوم افغاني ښځې په اوله درجه کې چې دوی په ایران او په پاکستان کې دي، او په دویمه درجه کې چې دوی په افغانستان یا نور بل هیوادونو کې چې دوی په خطر کې دي، خو مخصوصا د نظامیانو لپاره پخواني او د افغانو ښځو لپاره چې دوی په خطر کې دي. هر افغانه ښځه چې ټول کورنۍ ورسره وي او یا هم که یوازې او نظامي هم په همدغه شکل، یا خپل ځان یا کورنۍ چې دوی سره یې، خیا تاسې څنګه دې ته غوښتنه کولی شئ په کوم طریق. په دې ټوله کې یوه موضوع ډېر زیات مهم دی چې په خپله ویب سایټ کې هم ویل شوي دي، دوی په خپل اعلان کې هم ویلي دي، حتی تلویزیونونو د افغانستان مختلف اعلان وکړ دې ته. تر ټولو مهم دا دی چې د وکیل تر عنوان لاندې، د حقوقي نماینده تر عنوان لاندې، یا ستاسې د مشاور تر عنوان باندې تاسې نه څوک پیسې وانه اخلي، ځکه دوی که چیرې تاسې د هغوی په مرسته دا کیسونه استوئ، دا نه قبلېږي، او دوی په واضح ډول باندې ویلي دي. که چیرې کېده اول به ما خپله دا کار کوله، او تاسو ته مې موقت نه ویلې، ولې تاسې باید د حقیقت نه پوه شئ چې په دې شکل باندې نه کېږي. تاسې خپله باید خپل کیس جوړ کړئ، خپله باید غوښتنه ورکړئ او خپله باید درخواست ورکړئ. دا چې څنګه تاسې درخواست ورکړئ، کوم ویب سایټ ته لاړ شئ، کوم ځای کې تاسې باید خپل ایمیل ورکړئ او کوم لینک نه باید تاسې ګټه واخلئ، ټول ما خپل یوټیوب چینل کې جوړ کړی دی چې تاسې دلته په بایو کې ګورئ، دا لینک دی او د افغان لایر په نوم باندې دی، په همدغه نوم باندې تاسې لاړ شئ. ما ټوله پروسه تاسو ته ویلې ده، د الف نه تر یا پورې، چې کوم لینک ته باید واستوئ اسنادونه، په کوم شکل باید واستوئ، خپل کیس څنګه جوړ کړئ. حتی د کیس جوړولو په هکله باندې ما خپله تاسو ته راهنمایي کړې ده. د دې ټولو په مرسته تاسې کولی شئ چې غوښتنه وکړئ او دغه ډېر لوی چانس نه ګټه واخلئ، افغانې ښځې چې په خطر کې دي او یا هم نظامیان، هغوی سره مرسته وکړي. هموطنان گرامی، چیزی که برای شما با پشتو گفتم فقط هدف اساسی ای است که کانادا یک بار دیگر برای آن خانمایی که در معرض خطر خصوصا در پاکستان و ایران قرار دارند و در درجه دوم در افغانستان و سایر کشورهایی که بعد از سقوط نظام جمهوریت در معرض خطر هستند تا اکنون و نظامیه های سابق اونا میتونن که برای ویزای بشردوستانه کانادا درخواست بدن. مهمترین نقطه در اینجا این است که شما نمیتونین توسط کدام وکیل رسمی یا مشاور حقوقی یا شخص دیگه که شما نماینده تان باشه کیستان بفرستین. کیس باید خودتان بفرستین. چگونه بفرستین، چگونه ترتیب کنین، با کدام ایمیل، با کدام وبسایت و با کجا مراجعه کنین، همیشه ما در یوتیوب چینل خود که شما در اینجا میبینین لینکش، میتونین که برین در بایو تیک تاک و با او وصل شوین، تمام ویدیو رو ببینین و مطابق از او کیستان آماده کنین و با کانادا بفرستین و از این چانس خوب استفاده کنین. البته قبلا کانادا افغانایی که در معرض خطر بودن از سال 2021 تا هنوز انتقال داده و بازم اینا دوباره ویزای بشردوستانه. یا لکه څنګه چې تاسو ته ما ویل چې تاسو کوم لینک ته لاړ شئ، چیرته لاړ شئ او څنګه غوښتنه وکړئ، دا ما تاسو ته په ډسکرپشن کې د همدغه ویډیو کې راشئ، لاندې په کلیک وکړئ په ویډیو باندې، دا مې تاسو ته هلته لاندې هم لیکله. تاسو په دغه لینک باندې کلیک وکړئ او دا لینک به اوپن کړئ. دا رسمي لینک ده، وګورئ چې دلته ویلکم ان کاناډا 55,159 افغانان، دا وګورئ ویلکمینګ افغانز ټو کاناډا، دا د دې تر عنوان لاندې چې ویلکمینګ یا خراغلاست افغانانو ته کاناډا ته. نو دا وګورئ چې د ویلکم افغانز کی فیګرز، یعنی همغه مهم شیان چې دلته دي، ګورئ چې دوی 40,000 کیسونه د پناهندګۍ چې په هغه کې د سپیشل امیګریشن میجر پروګرامز دی فار افغانز، دا چې دا تاسو ته ما دا سلیکټ کړ، او دویم هیمیټیرین پروګرام. تاسې اصلي خبره زموږ او تاسې دا دویم دی، دغه چې تاسو ته مې سلیکټ کړ هیمیټیرین یعنی حقوق بشري پروګرام، چې په دې کې تاسې به غوښتنه کوئ. اگر چې دلته ګورئ 55,195 کیسونه تر اوسه غوښتل شوي دي چې د دوی پریارټي یا اولویت بیسکس ټو برینګ افغانز ټو کانادا، یعنی اولویت هغه افغانانو ته چې دوی باید کانادا ته راشي. خو په دې 55,000 کې 20,953 رسیدلی دي او 15,605 قضیې نور ماپروف شوي دي چې کیسونه چې دوی به مړي انتقالیږي به، او لاندې چې تاسې راشئ هغه نور اپلیکیشنونه دي چې arrived in Canada، دا 15,000 نور هم را رسیدلی دي.
نو 20,000 اپلیکیشن تر اوسه پورې سبمیټ شوي دي، یعنی دوی درخواستیانې یا فورمونه یې ورکړي دي. نو دا ټول په دې باندې ښکارندوی دی چې تاسې هم دغه نوي ویزې چې اوس یې اعلان شوي دي هیمیټیرین پروګرام تر عنوان لاندې تاسې هم کولی شئ چې خپل اپلیکیشن یې واستوي، لکه څنګه چې دا 20,000 استولې وه، خو په دې کې 23,940 کسه حتی کاناډا ته رسېدلي دي. دا آمار مې ځکه تاسو ته په دې رسمي ویب سایټ کې وښودله چې تاسې پوه شئ چې دا موضوع حقیقي ده، واقعي ده، نه دا کوم فریب دی او نه کوم بل موضوع. دا 4,130 هغه کیسونه دي چې خپل فامیلونه یې بیرته پکې راغوښتي دي. او دا چې Afghans who have arrived in Canada by destination province and community، دا هغه ځایونه دي چې په افغانستان کې په دغه ځایونو کې دوی په ډیر خطر کې ول کنه. او نور دا دی خپله په صفحه کې جزئیات دي چې دې ته تاسو ته ضرورت نشته دی چې دا تاسې ټول جزئیاتو ته ورته لاړ شئ. خو مهم موضوع دا دی چې تاسې اول په دې صفحه باندې خپل ځان نورم آگاه کړئ. دا خو مې تاسو ته زر ویلې چې تاسې باید معلومات ترلاسه کړئ. خو دلته به تاسې راځئ چې د کاناډا همغه اول صفحې ته چې موږ راغلو، نو دلته تاسې باید همغه کرایسس سچویشن فورم باید تاسې ډک کړئ. کرایسس سچویشن یعنی هغه خطرناک حالات یا خطر حالات چې دلته دي، او دلته ګوره هاو ټو کانټاکټ اس، څنګه تاسې مونږ سره ارتباط نیولی شئ. که چیرې تاسې نه پوهېږئ یا اشتباه کوئ، په دغه نمبر باندې باید تاسې زنګ وهئ. دا 1-8-8-8 چې لیکلي 2-4-2-2-1-0-0 او دې سره تاسې کولی شئ چې حتی تماس ونیسئ، زنګ ورته ووهئ. او نور په دې کې معلومات باید تاسې ولولئ که نه. ریګولر امیګریشن پروګرام چې دا کوم قوانین دي یا قواعد دي په دې کې، نو دلته مهم دا دی ګوره چې د افغان سپیشل پروګرام دا مهم دی، او سپیشل میجرز فار افغانز دا، خو اتورایزیشن رژیم فار کینیډین دا ته به نه ځئ. تاسې مهم تر ټولو دا دی دا لږ بره راشئ چې تاسې به افغان همغه سپیشل پروګرام ته به تاسې هغه کوئ، غوښتنه به ورکوئ. دغه افغان سپیشل پروګرام دا ستاسې هغه دی سپورټینګ افغانز نیشنل اباوټ د سپیشل پروګرام، یعنی موږ افغانان حمایه کوو نوی خاص پروګرام ته. دغه دلته به تاسې راځئ. تر ټولو مهمترین موضوع تاسو ته همدا دی چې دا اشتباه ونه کوئ. نور بخشونه هم دي، تاسې سپانسرشپ هم کولی شئ چې کاناډا ته لاړ شئ، اگر چې سپانسرشپ موضوع اوس په تعلیق حالت کې دی، یعنی ودرولی دی، کینسل شوی نه دی خو ودرولی دی. ولې هغه پروسه هم شته دلته تاسو ته ویلي دي، د تحصیل د طریق نه هم شته دی. خو مهم دا دی چې ما تاسو ته سلیکټ کړی دی. دا ګوره د دې په اساس یعنی پریورټي یا اولویت د موږ چې ده سپیشل امیګریشن پروګرام ته، یعنی چې هغه یو استثنایی حالاتو په اساس تاسو ته په نظر کې نیول شوی دی. نو تاسې زه هر یو لینک تاسو ته خلاص کړم. دا ویډیو بیا ډیر زیات ډیریږي او تاسې د لیدلو حوصله نه لرئ، او اکثره بیا څه کوي هغه اکسپټ کوي یا ترې نه همداسې تېرېږي. خو مهم دا دی چې دا ټول تاسې ولولئ چې ځان دقیق پرې پوه کړئ. او تر ټولو مهمه بله خبره چې دا ویب سایټ هم په دري ژبه دی او هم په پښتو ژبه، کولی شئ تاسو په دري یا په پښتو یې ولولئ. ګورئ دا هیمیټیرین پروګرام فار افغان نیشنلز ان نیډ ټو ریسیټلمنټ اباوټ دغه ریسیټلمنټ هغه مغه تاسو ته مې چې ولې سپیشل پروګرام ریسیټلمنټ یعنی د افغانستان نه یا پاکستان ایران نه کوم افغانان چلته دي دوی انتقالوي کاناډا ته، او تاسو هم چې کله غوښتنه کوله ریسیټلمنټ ته به تاسې درخواست خپل ورکوئ. او کچیرې تاسې تر اوسه په افغانستان کې مستئ او غواړئ چې افغانستان خوشې کوي، دلته تاسو ته په 3 وړو ژبو انګلیسي، پښتو، دري باندې هم ویلی دی. خو هیر نه کوئ چې کانټاکټ دلته تاسو ته نمبر بار راولي چې تاسې کولی شئ چې مستقیمه کانټاکټ ونیسئ. ځکه خو ما تاسو ته په ویډیو کې ویلي چې وکیل ته ضرورت نشته دی. که چیرې تاسې وکیل انتخابوئ درسته ده چې دا فورم به مشکل وي، دا به تاسې نشئ کولی، خو ستاسې کورنۍ کې هر څوک چې په انګلیسي پوهېږي هغه دا ټول کولی شي چې ترسره کړي. او دا مې تاسو ته سلیکټ کړی دلته وګورئ چې دا I need a help with something else and I am دا ګوري دا به تاسې ولولئ چې زه مثلا اپلیکیشن په ثبتولو کې ضرورت لرم، یا که چیرې تاسې خپل ځای ته تغییر ورکړئ، د افغانستان نه بل هېواد ته راغلی، خپل د کیس سټیټس باندې معلومات غواړئ، نو هغه به تاسې دلته راځئ چې دا مهم دی.
او ګورې دلته لږه if you are in Afghanistan and plan to leave که چیرې ته افغانستان کې او افغانستان غواړې خوشې کې یا په دری کې ویلي دی اگر قصد خروج از افغانستان را دارید دا ټول تاسې ولولئ او په پښتو کې ماخره کشته که چیرته تاسې پلان لرئ چې له افغانستان څخه ووځئ ایران وطنای گرامی باید همیشه مطالعه کنین بخوانین و اسنادتان باید به او آماده کنین اگرچه ما در ویدیوی بعدی بعد از امی که پیش برید ما باز برتان گفتیم که اسنادتان چگونه آماده کنین کیستان چگونه آماده کنین دا چې خپل کیس څنګه جوړ کړئ هلته مې تاسو ته ویلي دي نو دغه باید تاسې په دقیق ډول ولولئ او ځان پې پوی کوي او بیا راځي چې who is eligible څوک دې ته واجد شرایط دی کی واجد شرایط است eligibility یعنی همغه واجد شرایط بودن به ولولئ چې ته څه رقم افغانې اوس که دای چې ټول واجد شرایط خو ټول افغانستان به دې ته ایمیل کوي خو دا اشتباه ده تاسې ولولئ چې په دغه ډلو کې کوم یو تاسې you are an Afghan national اولین شرط دا دی چې ته باید افغان اوسې چې دا نور غیر د افغان نه مثلا دا خراسانی او ټراسانی او دغه نور ګند و بلا چې دا خلک وایي ځان ته دوی نشي کولی ځکه ته باید افغان اوسې پاکستانی هنده ایرانی دوی نشي کولی باید اولین شرط دی چې افغان اوسې او بل تاسې که چیرې ایران او پاکستان کې هستی او نشي کولی دا وګورئ دلته مې تاسو ته څه لیکي د یونیسیار دفتر سره په تماس کې شئ نو اکثرا خلک پخوا په تماس کې شي ول نه هغوی ته ویلي دي چې مثلا اوس دا بنده یا نشي کولی خو تاسې کله چې لاړئ یونیسیار دفتر ته ووایئ چې مشخصا موږ د کاناډا ویزو ته درخواست ورکوو او هغه لینک ورته وباسئ چې دا نوي ویزې چې اعلان شوي دي موږ دې ته درخواست ورکوو نو په هغه صورت کې بیا تاسو سره مرسته کوي خو مهم دا دی چې کم سړی ډېر زیات هوښیار دی او تیز دی نو یعنی خپل چالاکۍ نه هم ګټه واخلئ نو دا مې تر دې عنوان لاندې تاسو ته وویلې نو زه اخره کې اوس تاسو ته راځم چې څنګه خپل کیس جوړ کړئ نو دا مهمترین موضوع دا ده چې سپیشل هیومانیټیرین پروګرام فوکس مثلا موږ او تاسو افغانانو باندې چې دی دې ته به تاسې ورځئ او غوښتنه به ورکوئ ښه فورم اوس تاسې ډېر به وایي چې اوس کله فورم راځي څنګه دلته فورم شته دی دا وګوره کرایسس سچویشن ویب فورم اوس دې ته زه نه ځم چې زه تاسو ته ویب فورم هم ډک کړم خو نو هر څوک پوهېږي دومره چې انګلیسي پوهېږي یو دوه کلمې ویب فورم پوهېږي چې څه رقم دا فورم ډک کړي او که فورم کې هر چېرته سوال لري یا تاسو ته مشکل پیدا کېږي دغه کانټاکټ نمبر مې چې تاسو ته سلیکټ کړي دې کې په تماس کې شئ او دوی ته ووایئ چې کېدای شي کوم ځای تاسې پوه نه شئ ستاسې همغه لینک ودرېږي مخکې لاړ نه شي خو تاسې باید ورسره په تماس کې شئ ګوره کرایسس سچویشن کانټاکټ هغې هم شته دی تاسو سره او دلته جنرال ویب فورم باید تاسې ډک کړي اوس دا چې ویب فورم ته بیا ځئ تاسو ته دغه کله چې فورم هم ډک وروسته تاسې بیا کولی چې دلته وګورئ خپل سټیټس یعنې خپل همغه وضعیت پکې چک کړئ چې اپډیټ ان اسک اباوټ یور اپلیکیشن دی قضیې په هکله د دوباره پوښتنه کولی شئ او نور دا هیلپ کانټاکټس دي چې تاسې بیا کولی شئ خپل سټیټس یعنې خپل همغه جزئیات د کیس پوه شئ چې چیرته رسېدلی دی یا دا همغه ادارې ته رسېدلی نه دی رسېدلی وګوره دغلته تاسې کولی شئ چې بیا چیش ته غوښتنه کړئ سټیزنشپ ته پاسپورټ ته تاسې چیش ته ځئ ریفیوجي هغه ته نو یعنې سټیزنشپ پاسپورټ دایمي اسناد دا یعنې وروسته کېږي ولې همیشه چې تاسې خپل سټیټس چک کوئ باید تاسې چیرته لاړ شئ د ریفیوجي ته چې ما خو ریفیوجي ته غوښتنه کړې اوس دا چیرته رسېدلی دی زما قضیه څه شو دا فورم مې زحمت وایسته ډک مې که څنګه شو نو په دې طریق تاسې به خپل درخواست ولیږئ او دا هغه ویډیو ده چې افغانان انتقال شوي دي کاناډا ته او دا رسمي ویب پاڼه کې هم دا شته ده چې به کاناډا خوش آمدین یا کاناډا ته ښه راغلاست ویلکم ټو کاناډا اوس مهمه موضوع بل ده چې تاسې خپل کیس څنګه جوړ کړئ کیس کې کوم مهم موارد دي چې تاسې په نظر کې ولرئ هر افغان هم نشي کولی خو دا هغه افغانانو ته دي چې سپیشل یعنی خاص مشکلات لري دیگه به او خاطر ما میایم برای شما نشان میتیم که کیستان حداقل مؤسسات کیستان چگونه باشه چگونه باید کیستان آماده کنین تا مورد پذیرش قرار بگیره و یا هم قبول شود که واقعا شما افغان هستی که در معرض خطر بودین دیگه بعد از این ویدیو ما امرای شما میایم اینجا کیس برتان تشریح میکنم په کیس جوړولو کې چې باید څنګه خپل کیس جوړ کړئ دا ما خپل په همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې هم لیکلی زه تاسو ته عمده دلته پې خبرې کوم ډېر وخت هم نه نیسم خو تاسو بیا په ډسکرپشن د همدې ویډیو کلیک وکړئ لاندې لاړ شئ وګورئ یو ورق مې تاسو ته لیکلي او دا مې ټول تاسو ته اچولی چې تاسې ولولئ او د مطابق ځان ته د خپل کیس جوړ کړئ
ګورې د جنیوا کنونسیون کوم چې د مهاجرت لپاره دی او 1951 کې دا تصویب شوی دی، دغه شپږ اووه موارد ستاسو کیس کې ډیر زیات مهم دي چې تاسو ته خطر یا د نژاد و مذهب له طریق نه تاسو ته یا تاسو د یوې خاصې ټولنې ډلې سره غړیتوب ولري یا د عقیدتي دینی یا مذهبي دین نه تاسو ته خطري او یا هم آزار و اذیت له امله. دا د پناهندګۍ دلایل دي چې په دغه کې تاسو باید یو ستونزه ولرئ او بیا هم د تاسو نه کوم پوښتنې چې کیږي ستاسو د هویت پاکړه ده یا د پناهندګۍ دلایل تاسو نه چې پوښتنه کیږي، دا مې سوالونه دلته تاسو ته زه سلی کومه، تاسو بیا خپله په لاندې متن کې ولولئ په قراره ځان پې پوه کړئ او تاسو د پوښتنو په جزئیاتو کې څنګه دغه پوښتنې جواب ورکړئ هغه مې ماته تاسو ته ویلي دي. که چیرې تاسې متن د لاندې متن چې راشئ تر اخره پورې ولولئ چې تاسو ولې خطر کې وئ څنګه او هغه کسانو نومونه چې تاسو ته خطر ایجاد کړی او بل د سفر او کډوالۍ مسیر په اړه چې تاسو څنګه د افغانستان نه پاکستان ته راغلی یا ایران او تاجکستان او ازبکستان یا هند نور هیوادونو ته خصوصا پاکستان او ایران ته، نو هغې په هکله به تاسې وایي او نور مهم دا دی چې تاسې باید دغه ځوابونه څنګه هر سوال ته ځواب ورکړي چې دا شین علامې ګوري ما دلته تاسو ته د ځوابونه هم لیکلي دي، نو دا به تاسې په قراره ولولئ او ځان به پې پوه کړئ او وروسته د هغې نه بیا به خپل کیس آماده کړئ او هغه فورم چې تاسو ته ما مخکې وښوده که نه سپیشل فورم، همغه ویب فورم ته به ځئ په ویب سایټ کې او همغه ډکوئ او همغه مشخص ایمیل ته به استوئ. که چیرې ستونزه هم پیدا کړه نمبر هلته لیکل شوی په همغه نمبر کې بیا به تماس نیسئ او ځان به ورباندې په دې موضوع باندې دقیق پوهوئ، داسې نه چې په عادي شکل باندې تاسې ځان پوه کړئ او مخکې لاړ شئ. او البته ما همدغه فورم په دری باندې هم ترجمه کړی دی، دلته مې دری هم تاسو ته لیکلی دی که کسایی که به زبان دری است ببینین در آخر متن بیاین ببینین دمی ویدیو در دیسکریپشن برین همین متنی که به خاطر کیس شما چگونه باید یک کیستان جور کنین، کدام سوالات در نظر داشته باشین، چگونه جواب بتین و همیشه ما نشته کردیم در پایین ویدیو برین کلیک کنین به طور کتبی میتونین شما ایره دریافت کنین و مطابق از او کیستان جور کنین و بخیر درخواستان بفرستین. برای همگی وقت خوش، به الله مسپارم. السلام علیکم.